ته ما پېژنې که نه ته که څه ما پېژنې که مې نه پېژنې چشتی زما د ورور سره جنجال دی چشتی خیر دی چشتی ورور دا زما د ورور سره جنګ دی خیر دی ورور به زما شه یاره اوس په ډېر کې یاره اوس جنګونو کې یاره اوس وګوره زما د ورور تر مخه زه به چکه وولم یاره خیر دی وروره بله به جنجالونه نه کړي ته هم په چپلاخ یې ولې زم دا ستا ورور په چپلاخ وولم به جنجال مه جوړوئ ځئ ولاړ سئ وروره زه به خپل ورور پوه کړم صحیح د خپل ورور ټینګ پوه کړه په لاس کې دا رقم چم وکړي بیا سره یا نه کړي انشاءالله ورته وروره معافي غواړو اوس ولاړ سئ ټیک دی وروره بس صحیح دی راځه ورور چش کوې ته روزانه ستا پډي روزانه ستا ګرومې قسم به خدای ته دا دوه سپوږمۍ دې رسولی یم نو سپوږمۍ دی که دا تا ته اوس څه نه درکوي دا په هغه ورځ تا ته څه درکوي چې ته غټ تاوان وکړې غټ ورځه لاسونه زه اخري وار درته وایم قسم په خدای چې ارمان وکړې دا به ته دی ټیم یو دی شی بایلې بیا به ته په زړه یې وه چې خدای دا د ما سره څه وسلو ټیک ته کوه زه دا هغه درته وایم چې خدای ته وګوره دا دندې پرېږده سمه ده سمه بزدل ارمان به وکړې په ولا کې پرېږدم چې ګس راړ شي خپله خو نه د جنګ نه د ننګ مال را روان دی خبرې کوي وخت په ارمان وکړې ارمان به وکړې د څه شي ارمان به وکړم خپله خو دې یو شی په وسر په ولا کې ګس پرېږدم دا واوره منه ارمان زه کوم کوې بیا څه کوې ستا د ورور یو غیرتمند ځوان ډرامه دې جوړه کړې واره غریبي سي بیا د ورور ډرامې سي عثمانه ستا د ورور جان څلور پنځوره نیولی دی چیرې ورسه هلته ورسه یا خدای زه څه وکړم چشتی را ولاړ شه خوش خو نه سوې یا لالا نه یم خوشحاله په چشتي جنګ دی نه یې دوی درې نفره وراله بس ماته سکام ونیو ډنډېره ته کش کړي شرم وکړه یا وکړي یو په څلور رانیولی دی شرم مرم نشته وروره یو ورځ نه دي دوې ورځې نه دي یاره اوس سره اوس بېخشني ورور رانیولی بېخشني وروره سره جنګ و یاره موږ ته څو پورې ته اول ساله ورور موږ ته دا ځای پورې رالو یاره ته ونه ویلې ما دا بدماشي او دا شان مه کوه ته به یې ورځ ډېر سخت تاوان وکړې نو اوس دا ستا جنګونه څه وکړه زه ښه ومه لالا ما څونه سخت تاوان وکړي که زه دی خبر وای ملګرو دا زموږ میسج به مې کتلی د دا نن میسج دا مطلب دی دا زموږ کشران هلکوان دي کوچنۍ خبره باندې دوی له خښه مرځي او د کوچنۍ مسلې څخه غټه مسله جوړه شي نو زما ته د مشرانو د کشرانو دې څخه خواست دی چې د کوچنۍ خبرې څخه غټه کیسه مه جوړوئ او بیا دا رقم ډرامې جوړې شي او دا رقم مسلې په کورونو کې راشي لکه ته څه وایې زما هم دغه در سره خوښ دی عثمان خانه باید سړی پر خپل کوچني باندې د ارام د شفقت لاس تېر کړي نو بیا به نه په کور کې ټینشن وي نه به پریشاني وي ځکه چې د کوچنۍ مسلې څه د غټ خندانو بیا یو بېزتي وشي بدنامي سره وشي بدیانته سره ودرېږي نو زموږ څه دا پکار دی چې موږ پر خپلو کوچنیانو باندې د ارام د شفقت لاس تېر کړو او خپلو کوچنیانو ته ښه سبق ورکړو او که مې زموږ دا میسج خوښ شوی دی مخکې در سره شیر کړئ لایک یې کړئ فالو یې کړئ شیر یې کړئ چې هر ځای ستا لا مهرباني ژوندي اوسئ